آیا د بل چا د مسنجر نوم بدلولی شو؟ آیا د بل چا په مسنجر کې موږ تاسو مداخله کولی شو؟ آیا زموږ تاسو مسنجر کوم نومونه سختوي زموږ تاسو د مسنجر نوم بل څوک ور بدلولی شي؟ هو، موږ کولی شو چې د بل چا د مسنجر نوم بدل کړو. نو دوستانو، که چیرې تاسو له سختو نومو سره مخامخي یا هغسې نومان وي چې تاسو یې نسئ لوستلی یا ستاسو سواد ډېر ضعیفه وي، خو خلکو مسنجر ته داسې نومان ورکړي وي چې تاسو هغه نومان نسئ لوستلی. سلامونه مو هرکلی کوم. خدای جل جلاله دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ یې او د صحت جامې به مو په تن وي. زه عصمت الله اسلمي یم، له زده کړې آموزش چینل څخه در سره خبرې کوم. دوستانو، که تاسو له ځینو ملګرو څخه د سخت تنګ راغلي یا تاسې ملګرو داسې نومونه مسنجر ته ایښي چې هغه تاسو نسئ پیدا کولی، یا انګلیسي نومان چې تاسو یې سواد ډېر ضعیفه وي، تاسو نسئ کولی د هغو نوم پیدا کړئ او تاسو یې تماس ورسره ونیسئ. نو دوستانو، نن مې د دې دپاره یوه ویډیو درته جوړه کړې ده چې تاسو څنګه کولی شئ د یو کس نوم په مسنجر کې په اسانه نوم باندې تبدیل کړئ، یعنی بدل کړئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. Background Star Hill. Background Star Hill. Background Star Hill. Most popular motion graphics channel on YouTube. د دې نه تمخ چې ویډیو شروع کوو، که تاسو زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او زنګوله باندې هم کلیک وکړئ ترڅو زموږ هر نوې ویډیو د تاسو پورې در ورسیږي. دوستانو، تاسو به د ګوشي صفحې ته مداخل شئ. کله مو چې د ګوشي صفحې ته داخل شوئ نو تاسو به د ګوشي په صفحه کې مسنجر پیدا کړئ. دوستانو، زما مسنجر دغه ده. تاسو به هم په خپله ګوشي کې مسنجر پیدا کړئ. کله مو چې مسنجر پیدا کړو دوستانو، نو په مسنجر باندې به کلیک وکړئ. کله دوستانو چې تاسو مسنجر ته داخل شوئ نو خپل مسنجر چې کله پیدا کړو دوستانو، زه غواړم د دغو کس نوم ور بدل کړم. د دغو قیوم شاه نوم غواړم چې ور بدل کړم، یو بل نوم ورته کېږدم. دوستانو، نو تاسو هم که غوښتل چې د چا نوم ور بدل کړئ نو د هغو سړي آی ډي ته به ننوځئ. یعنې دوستانو، زه د دغو په عکس باندې کلیک کوم، زه مې مسنجر ته داخل ده. کله مو چې کلیک پې وکړو دوستانو، تاسو ته به د هغو د مسنجر صفحه راخلاص شي چې دا تاسو صوت یا پیام یا شی ورته کې پرېږدئ، دغه جې ته به داخل شئ. کله چې دغه جې ته داخل شئ دوستانو، دا په سر باندې چې د عکس درته معلومیږي په دغو باندې هم کلیک کولی شئ. که دغه نه ولو په دغو باندې کلیک وکړئ، ولاړ شئ د مسنجر تنظیماتو ته. کله چې تاسو په هغو باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به دا رقم صفحه راخلاصه شي. کله چې تاسو دا رقم صفحه راخلاصه دوستانو، دا قیوم شاه نوم ده. زه غواړم د دې قیوم شاه نوم ور بدل کړم دوستانو. نو تاسو دغه د مسنجر تنظیمات چې کله درته راخلاصو دوستانو، نو تاسو کولی شئ چې د مسنجر په تنظیماتو کې د قیوم شاه نوم په یو بل نوم باندې بدل کړئ. زه غواړم د قیوم شاه نوم په یو بل نوم باندې بدل کړم او تاسو هم د هغو نفر نوم چې بدلوئ تاسو کولی شئ چې د مسنجر په تنظیماتو کې بدل کړئ. دوستانو، تاسو به راسئ دوستانو دغه نیکمنیز ته به راسئ. نیکمنیز باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو نیکمنیز باندې کلیک وکړو دوستانو، دلته تاسو ته دوه نومان راړوئ. یا تاسو غواړئ خپل نوم بدل کړئ یا تاسو غواړئ د دغو سړي قیوم شاه نوم بدل کړئ. دوستانو، که تاسو د هغو سړي نوم بدلولو نو تاسو به د هغو سړي په عکس باندې په دغه خط باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو د هغو سړي په عکس په خط باندې کلیک وکړو دوستانو، تاسو ته به دا رقم راوړوي. تاسو به په دغو نوم باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نوم باندې کلیک وکړو دوستانو، تاسو به د دغو پخوانی نوم سیاولو دغه نوم به تاسو له دغو جې نه پاک کړئ. دوستانو، زه دا نوم پاک کوم. کله چې تاسو دا نوم پاک کړو نو زه اوس دغو ته لیکم
شایسته. دوستانو ما دغه ته شایسته ولیکل. کله مې چې شایسته ورته ولیکل دوستانو نو تاسو به په دغه باندې کلیک وکړئ. په دغه نوم د دغه سړي نوم دوستانو بدل سو. د دغه نوم چې د وخته قیوم شاه ولو اوس ما شایسته ورته ولیکل انګلیسي م ختمه سوله په کات نوم یې شایسته سولو دوستانو. نو تاسو هم که غوښتل د دا رقم سړی نوم وربدل کړئ چې هغه نوم یې انګلیسي وي یا سخته وي تاسو یې نسئ ویلی سواد مو ضعیفه وي نو تاسو په دغه اسانه طریقه سره کولی سئ د هغه سړي نوم په یو اسان نوم باندې بدل کړئ. دوستانو اوس د باندې چې وګورئ دغه نوم وربدل شوی ده او که نه ده بدل شوی. دوستانو د دغه نوم دغه د وینې په دې سر کې چې د وخته قیوم شاه لیکلی و شایسته لیکلی ده. دوستانو د دغه نوم ما وربدل کو. زه دغه کولی سم چې په هر وخت کې وپېژنم ځکه نوم ما یو اسانه نوم ورته انتخاب کړی ده. تاسو به هم داسې اسان نوم انتخاب کړئ داسې به تاسې اسانه هغه سړی پیژنئ. دوستانو ما هم دغه سړي ته یو اسانه نوم انتخاب کو انګلیسي سخته نوم و قیوم شاه ولو نو ما دې ته شایسته ولیکو نو زه به دا په مسنجر کې هره ورځ اسانه او راحت پیدا کولی سم. دوستانو تاسې اوس وګورئ زه په مسنجر کې څنګه زر پیدا کوم. دوستانو دغه سر ته چې راسم هر ځای کې چې وګورم هغه نوم ماته شایسته ورته لیکلی ده نو هغه شایسته نوم یې ماته راړوي. دوستانو دغه ده. دوستانو زموږ نننۍ ویډیو هم دومره وه. خدای دې وکړي چې زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي.